هم د کندهار د ښاروالۍ له خوا څخه السلام علیکم. هیله لرم چې ټول به جوړ او روغ یاست. نو راوتلي یو د کور څخه راووتو، اوس دایمي مې نیسه اوس د ښار پر طرف. نو د ډاکټر صاحب یو څه شیان په کار وو، د چشت یې ضرورت دی، ولاکې بازار ته ځلو. ما ته وویل زه به مې سره ولاړ شم، زما هم لږ کار وکړم. تاسو کوم بلاک جوړوو؟ تاسو دا بلاک راسره تعقیب کړئ. هم د کندهار د ښاروالۍ له خوا څخه دا غرفې ورته جوړې شوي دي. دا ډېر ښایسته ښه اقدام ده. نو دا دغه به سره منظم چې الله کوچنی دي په ووالی. دا هم د روډ سایډ فروټ و، او دا څنګ ته د ډاکټر صاحب غوښ. ټاټو دکان ته رالو، نو دوکاندار ته ما ویل مال زه کالي کوم. ښه مال د دغه څه کالي وکړم، د کوم څه کالي وکړم؟ بالا مال دغه سپین کاټن ده، د دغه څه به کالي وکړم. ده پر راخندله وایي یا دا د کالو شی نه دي، ټاټونه دي. نو زموږ اصلا یو ټاټ په کار ده، چې ځای پر یو کړکین باندې و، د هغه لپاره مو یو ټاټ په کار ده. نو دلته په ټاټ چې راغلي دا ټوله دی وایي سټاک معلومه دي، د خارجه راځي دا ټاټونه. هر ماډل ټاټ ستا مقصد کوي، په کار یې مازې غږ کوئ. دا ټاټو بازار دغه ټاټ موږ رانیویه. ودرېږه ټاټ پرې په رش کې بند پاته سو. دا رقم رش ده. دا د زړې بیټرۍ، دا د مرغیانې وو، کپسان. وریجې ما راواخلې، خوندورې نیمه سره ده. بریاني مو وخوړه، د سړک د غاړې ده. نو بېرته ځو د خیره سره د کور پر طرف باندې، او د موټرسایکله بریک هېڅ کار نه کوي.
کم اواز ښاروالۍ ورته جوړې کړي دي دا غرفې دا سیستم یې برابر شو شو یې برابره دا ترکاري و سبزیجات و میوې و دا ټوله پر دغه سایډ باندې پیدا کېږي پاپړ دی و غوښې دی و دا بیا پاپړ دی دلته دا ذکران ده لرګی هم ورسره ده ذکرا ته یې څه که زویه یو څه دا ذکرا ده ګوره بوټونه هم نه دي په پښه لرګی هم ورسره دا څه به کوې دا څه به کوې څه شي راسه ته د دې خواته راسه ینې ذکرا ده لرګی هم ورسره ده ویښتان یې هم جوړ کړي دي ته شاوخوا ښکاره کړه دا ویښتان دې جوړ کړي دي دا زویا ده نن مکتب ته هم نه وه تللې ولې نه وې تللې مکتب ته ولې نه وې تللې نن پرې ناوخته شو نن مکتب ته نه وه تللې بای بای ورته وکړه بای بای نو تر بیا ښه وخت د خدای په امان